دوم سجده د تلاوت دا به اودس صحیح ده کنه د امام شعبی دلته امام بخاری مرګری ده د دغه رایه ده چې سجده د تلاوت بغیر د اودس نه جایز ده تمسک کوي په واقع باندې سورۃ نجم چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کو نو دم سجده وکړه صحابه هم وکړه مشرکین هم وکړه مشرکین اودس لري او د نبی علیہ السلام دی وړاندې وکړه نبی علیہ السلام انکار وکړ خو تقریر راغی تقریر چې د نبی علیہ السلام دی وړاندې څوک کار وکړي د انکار ونه کې خو دلیل د جواز ده معلومیږي چې سجده بغیر د اودس نه دا جائز ده اما موږ جمهور علما ائمه اربعه ټول دا وی چې نه سجده د هغه نهایت اعلی مدارج د صلات نه د لمانځه هغه لوی هغه اصلي هدف لوی مقام کې د سجدې ده چې په سجدې ته سړی لاړ لکه نبی علیہ السلام چې نبی الله تعالی ته قاب قوسین او ادنا مقام و داسې مقام ته رسیږي نو اخست مدارج د صلات سجده ده چې نور منځه دپاره اودس شرط د سجدې دپاره خو په طریقې اولا شرط ده او که څوک وی چې خو هغه د لکه شعبي او بخاري چې وی چې خو هغه د مشرکینو سجده وکړه نبی علیہ السلام څه نه ورته ویلې نو مخکې موږ تاسو په مقدماتي خبرو کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قول او د فعل او د تقریر او د صفت بیان هم کوه پیغه کې څه ویلو چې تقریر چاته وی خو یو مسلمان چې د نبی علیہ السلام دی وړاندې کار وکړي دی څه ورته ونه وی دلیل د جواز ده هغه مشرک کړی ده د مشرک خو اجو کافر ده نو کافر په ناروا څه باندې نبی علیہ السلام کافر ته څه نه دی ویلي که مسلمان به اودس سجده کړی وای که مسلمان به اودس سجده کړی وای او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه نه وای ورته ویلي دا به دلیل د جواز او تقریر و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو سجده د تلاوت هم بغیر د اودس نه ده